بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن دوه ټاپک بلکې درې ټاپک باندې به خبره کوو. یو خو چې کم د بهارت سرګرمي دي په انډیا کې جے شنکر حواله سره نور او بل بورډر کولو د باندیز وجنه اوس ډېر خبرونه چې ملګری ورکی دا ډېر غټ مختلفه باندې چې دینه فائدہ وشوه. اوس په ګورو چې فائدہ چاته وشوه، چاته نقصان وشو، سره نقصان وشو، سره فائدہ وشوه. خو دا مختلف چې کوم ولاګرز دي په دغه باندې به خبره کوو. او بل خیبر پښتونخوا وزیر الله چې کوم خبره کړې ده صحافیانو سره اسټابلیشمنټ په حواله سره چې زه مذاکراتو تیار یم د دې څه په شا خبرې دي یا څه وجې نه کیږي. او سره زیب الله مجاهد تازه بیان یو ځل بیا لږ شانتې ماحول ګرم کړی ده چې دی وخت کې خبرې ښې طرف ته روانې دي او بیا پکې لږ څه خبرې راغلي دي. حقیقت څومره ده څه دي دا ټول تاسو سره مخې ته راولمه. ول به زه وایم چې خیبر پښتونخوا وزیر الله باندې راشو چې خیبر پښتونخوا وزیر الله سهیل افریدي 13 ورځ صحافیانو سره یو غونډه کې سیشن او صحافیانو سره ملويږي مختلف هغه باندې راځي. تاسو ګورئ چې دورې کوي هغه کوي او تا یو ټاسک ملاو شوی دی خو په هغه کې هغه ویلو چې زه اسټابلیشمنټ سره خبرو ته تیار یم. اوس دی باندې مختلف چې کوم خبرونه راځي خو هغه اصل چې کوم خبره ده هغه دا کړې ده چې اسټابلیشمنټ سره خبرو ته په دې حواله سره تیار یم چې صوبې کې یو خو امن او امان صورتحال سکیورټي معاملات هغه نه علاوه چې کوم مرجر ډسټرکټس دي دغه صورتحال باندې بقایا چې کوم د سیاسي مذاکرات دي هغه ما سره اختیار نشته. هغه څنګه علامه ناصر عباس او محمود خان چغزی ته ټاسک دی نو هغه به هغه حواله سره کیږي. حدیث سره تړلې خبره اوس سهیل افریدي دا خبره سره تړلې بل خبره هم کومه چې قومي وطن خبره هم کیږي قومي حکومت هغه په حواله سره هم لږ شان تاسو ته رڼا چومه چې هغه څه شی دی. خو سهیل افریدي په دې حواله سره دا وضاحت کوي چې چونکې دا اسټابلیشمنټ نه بغیر دغه موضوع انشي کېدی نو صوبې حواله سره زه چیف ایگزیکټیو ما نو دا ملاقات یا ما کلم شو نو زه کوشش کوم چې په دوه خبرې وشي خو بقایا د عمران خان حواله سره یا نور حواله سره ما ته منډیټ نشته. حدیث سره اوس بله خبره چې قومي حکومت خبره کیږي چې یار 5 بڑے بیٹھ کې دا یو څنګه سیاسي بیٹک وشي یا رانا ثناء الله دا خبره وکړه. رانا ثناء الله مسیحت لري ولې چې حکومت کې دی او د وزیر اعظم صلاحکار دی په دې حواله سره دی سیاسي امور سره او دې حواله سره نو په دې حواله سره رانا ثناء الله دا خبره پیشکش کړو چې غزرداری سره په دې غمنه کړو چې دا انکلوډینګ عمران خان یعنی نواز شریف شهباز شریف زرداری او فیلډ مارشل عاصم منیر او عمران خان اوس خبرونه راځي چې عمران خان خو انکار کړی دی او حقیقت هم د عمران خان کلم دوسرا په دې حواله سره نه کینی. خو بیا خو موږ ګورو نو قومي حکومت خو آلریډي دی اوس هم نون لیگ پیپلز پارټي قومي نورې پارټیانې چې کوم کاف لیگ شو ورسره یا د نورې پارټیانو سره سوړې میلاو کې نو ایم کیو ایم وغیره نو دا اوس هم قومي حکومت دی او صرف د تحریک انصاف معامله ده. اوس اصل خبره دا ده چې معامله ټوله تحریک انصاف سره ده چې تحریک انصاف د چل نه جوړیږي عمران خان ته ورسره یو بل خبر هم ده کې ورکیان سره شامل کما چې ډیجیټل دهشتګردي یعنی اوس دغه خبره هم راغله اوس کې سبا موږ منیم راشي چې تا دا خبره کړې دا دهشتګردي کې راځي نو په 9 مې حواله سره نن و جرنالستان چې کوم دی باقاعده توګه انسداد دهشتګردي عدالت نه هغه سزاوار شو 35 ساله کاله چې کوم دی جیل او ورسره 6 لک روپۍ جرمانه. په دې کې تاسو نومونو خپته ده چې عادل راجا ده صابر شاکر ده محیط پرزاده ده او دغه وجاهت سید ده دغه کسان چې کوم دي په دغه کې راغلل او دې ته دوه باندې باقاعده دغه نن عدالت احکامات راغلل. خو دې سره ډیجیټل دهشتګردي چې کوم هغه دغه یو سیز ډېر خطرناک ونه سچویشن جوړ شو او بهرحال پاکستان کې څه کیږي تاسو وینئ چې خپلې اړې ګړې دي. بل طرف ته اوس که راځو پاک افغان معاملې باندې دلته څنګه زه اکثر وایم چې پاکستان پالیسي په دې ځای باندې هم ناکامه ده چې څنګه تحریک انصاف سره ناکامه ځي دلته داسې هم ناکامه ده. زیب الله مجاهد ډېر خبرې دي دا تاسو سره شیر کومه دا لازمي واورئ چې دې
په شا باندې به اوس مخکې څه کیږي خو هغه نه مخکې جیشنکر یو ځل بیا سرګرم شوی دی بھارت انډیا کې آلریډي انډیا انټرست کم دی کله پاکستان سره هغه جوړ شي نو هغه نور انټرست زیات کی په افغانستان کې غواړي چې افغانستان د پاکستان ډېر نږدې غدا چې هر لحاظ سره چې د خپل هغه جوړ کړو نور خو افغانستان آزاد ملک دی چې چا سره هم څه معاملات کوي څه قسم خپل ملک ته ترقي وده ورکولو تجارت ورکولو هغه خپل آزاد یا موږ څوک لاس نشي اچولی خو دلته کې مونږ چې کومه خبره کوو هغه د انټرست خبره کوو یعنی مفاداتو خبره کوو نو انډیا خپل مفادات حاصلولو دپاره یو ځل بیا افغانستان کې بیا سرګرمیه ډېرې تیزې کړي دي دا اوس پاکستان ته به هم زور ورکوي بل طرف ته اوس بارډر هغه باندې یو ریپورټ راغلی دی چې ډېر ملګرو په ویلا کې کړي دي زموږ پنجاب ملګري چې دې نه ډېره فایده میلاو شوه د شهادګردۍ کمه شوه دا شو اوس ظالمانو دې ته نه ګورئ چې بارډر بندش نه په اربونو روپو د پښتنو څومره نقصان وشو او ورسره دهشتګردۍ په دې بارډر په حوالې سره خو نه دي هغه شوي ستا نور هغه منې دهشتګردۍ هغه کېږي نه خو دهشتګردۍ کې کمی راغلی دی نه څه راغلی دی خو دغه شانتې یو افواګانې هغه پیلاو شي او نه بارډر بندېدو سره نه افغانستان نه پاکستان دې منې هغه کېدی شي او بل دا دواړو طرف ته پښتنو چې او بیا ملکونو په نسبت باندې هم نقصان شوی دی او په دغه باندې یقینا چې اوس مخ د حکومت په دې حوالې سره څنګه دا ډیفاین کوي یا څنګه به دغه کوي خو دا به وخت ثابت کوي او دا خبرې به ورباندې په مخ لګي چې دغه نه نور سیاسي نقصان به مومي چې دغه مومنټ کله شروع شي کله تحریک شروع شي او اوس پرشر پې راغلی چې بارډر کولاو کی اوس مخه نه نیوي چې څنګه کولاو کو لکه څه مې حاصل کو حاصل خو خود نه دی کړي چې الټای نقصان څوره وکړو او پښتنو ته څوره نقصان ورکړو اوس رضو زیب الله مجاهد خبرې باندې چې تېره ورځ یو سره مرکې کې خبرې کړي دي هغه یو ځل بیا د تحریک طالبان خبره اوچته کړې ده هغه ویلي تحریک طالبان پاکستان کې اندروني معامله ده او پاکستان د پیسو وجې نه پاکستانیان په خپله باندې دغه تحریک چې کوم دی دغه سر اوچت کړی او بیا دغه پاکستان کې موجود دي او اوس هم هغه خپل اثر رسوخ خپل ځایونه پاکستان کې لري دې سره د افغانستان طالبانو هېڅ کار نشته یعنی افغانستان طالبان په دې شخړه کې نه دي شامل خو دا ټوله ډیپلوماسي یعنی دا څوره سیاسي هغه دا په پاکستان یې سخت تورونه لګولي دي او دې سره هغه په دغه کې بله مهمه خبره کړې ده چې هغه ته زما ډېر فکر شو چې افغانستان ته پاکستان نه کډوال راغلي دي چې کله پاکستان کې اپریشنې وې وزیرستان د نورو اپریشنې په هغه صورت کې ګڼ شمېر کډوال چې هغوی موږ شمیره نه ده کړې موږ به شمیره هم کوو چې هغه پاکستان خلک دي او افغانستان ته پناه راوړې ده او هغه په موږ ښه طریقې سره هغه هینډل کوو هغو ته ښه ازادي ده اوس دغه یو نوی هغه پکې مخکې هم داسې خبرونه راتله بېشک هغه شوي خو هغه منوي چې که پاکستان څخه خبرې اترې کول غواړي کډوالو په حوالې سره موږ ورسره تیار یو نور چې کوم هغه وي ټي ټي پي په حوالې سره څنګه منې الزامات کم لګي دا ټول بې بنیاده دي او دا غلط تاثر ورکوي او په دې حوالې سره هغه کلکه نیونه هم کړې ده چې چونکې پاکستان زموږ ګاونډي هیواد سره نور رسم اسلامي یا نور سره موږ ډېر نږدې یو نو سټیټ ته پکار ده چې هغه په خپل پالیسیانو باندې نظرثني وکړي هسې بې څه الزامات دې نه لګي دا په داسې موقع باندې دا خبر وکړو چې یقینا دې وخت کې معاملات تاسو هم ګورئ څومره ګرم دي او بیا پکې ښې خبرې راغلې چې هلته نه حقاني سراج الدین حقاني چې کوم بیان راغله یقینا مین پاور کې هغه کې دا کې شاملېږي ټي ټي پي هغه نه بیعت اخیستی دی نو هغه حوالې سره ښه کلوز بیان راغله چې افغانستان خاوره به نه استعمالیږي پاکستان طرف نه هم ښه جسټس راغلل اوس په منځ کې دا بیا بیان راغلل اوس په ګورو چې مخکې په دې باندې څه غرضي خو فلحال په دې معاملې باندې پاکستان ډېر سخت نښتی دی او الله دې وکړي خیر چې دا معامله زر ته زره حل شي او خاص کر د بارډر د نور تګ راتګ معامله د غریب خلکو باندې موږ اکثر دغه آواز اوچتو نو تاسو سره بیا نوي تازه خبرونو سره ځو تاسو چېرته چې وایي ښاد او آباد راځئ او اخر کې همدغه پیغام دی چې مینه او تاسو اظهار چې کوم دی هغه سبسکرایب هم نه دی لایک باندې دی او کمنټس باندې دی ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ